تازه طالبانو د ایران شپږ پولساتي ځواکونه نیولي دي. طالبانو د ایران شپږ پولساتي پوځیان نیولي. د ایران ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران شپږ تنه پولساتي پوځیان فراه ولایت ته په غیر قانوني ډول تر اوښتو وروسته د طالبانو لخوا نیول شوي دي. ځینې سرچینو ویلي چې دغه کسان د پنجشنبې په ورځ د فراه په شیخ ابو نصر فرهي بندر کې د افغانستان خاورې ته اوښتي وو چې نیول شوي او بیا د طالبانو یوه قرارګاه ته لیږدول شوي دي. دغه سرچینو ویلي چې د ایران دغه شپږ پولساتي لا هم د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په باب معلومات نشته. د ایران چارواکو د دې موضوع په باب رسما کومه تبصره نه ده کړې، خو په فراه ولایت کې د طالبانو ځینو سرچینو د دغو کسانو د نیول کېدو خبر تایید کړی دی. شاوخوا میاشت مخکې د ایران یو وګړی چې په غیر قانوني ډول د افغانستان خاورې ته داخل شوی و د هرات په اسلام کلا کې نیول شوی و. بلخوا قیمي وایي له افغانستان سره په ګډو برخو کې همکاریو ته چمتو یو. د سرپرست حکومت سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قیمي او ورسره پلاوي سره کتلي. په دې کتنه کې قیمي د اوبو مدیریت، روغتیا، اقتصاد، لوړو زده کړو او چاپیریال ساتنې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی او ویلي دي چې هیواد یې چمتو دی د مسلکي زده کړو په برخه کې د افغان ځوانانو په روزنه کې همکاري وکړي. نوموړي ویلي چې د چابهار بندر فعالیت افغانستان او ایران ته ښه فرصتونه رامنځته کولی شي، خو ځینې لوري هڅه کوي چې د تهران او کابل اړیکې ترینګلې کړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ویلي چې سرپرست حکومت له ایران سره د ښو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو غوښتونکی دی. سیاسي مرستیال غوښتنه کړې چې د کډوالو په اجباري اخراج کې د ګاونډي هیوادونه له صبر او زغم څخه کار واخلي.